بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو په نننۍ کلاس کې به زه تاسو د ټولو پیښو یعنی د ټولو کارونو نمونه به تاسو ته په انګلیسي کې زده کوم یعنی یو کس چې کم کار کوي نو هغه ته به موږ په انګلیسي کې سوي دا به تاسو ته په اسانه طریقه په دې کلاس کې زده کوم ملګرو او تاسو ته چې زه څنګه په دې طریقه باندې مطلب دا بورډ لګیدل د داسې طریقې سره زه تاسو ته کلاس اپلوډ کوم نو دا طریقه تاسو خوښه ده او کنه ماته په کمنټ سیکشن کې خامخا وایي راځي چې خپل نننۍ کلاس شروع کو پهلنې موږ سره ډاکټر څه ته وي دا موږ ډاکټر ته وي انجینیر ته چې کوم دی موږ انجینیر هم ویلی شي ټیچر چې کوم دی ښوونکی یعنی کم کس چې خلکو ته سبق یعنی تاسو په سکول کې چې کم ټیچران دي ته موږ په انګلیش کې ټیچر وي او ښوونکی ورته موږ په پښتو کې ویلی شو بل موږ سره نرس چې کوم دی نرس ته وي یعنی کم چې په هسپتال کې مطلب یو ښځه کار کوي نو هغې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو سمپل نرس بل موږ سره لایر څه ته وي دا وکیل ته وي یعنی دا موږ هغه وکیل ته وي چې کم عدالت کې خلکو له کیسونه وغیره لړاوخي یعنی په تا غلط کار وکړو نو ته به ځان له بیا وکیل نیسي او ته به ځان له خپل کیس چلی په عدالت کې پارمر کروندګر یعنی مطلب دا موږ هغه کس ته ویلی شو چې کم مطلب څه کوي یو ځای کې مطلب خپل پټي کې غنم کری جوار کری وربشي کری یا څه هم چې مطلب کرونده کوي نو هغه ته به موږ پارمر ویلی شو میکانیک ته میخانیک ویلی شو یعنی دې ته موږ کم کس ته ویلی شو دا موږ هغه کس ته ویلی شو یعنی چې څوک چې موټر سایکل کار کوي مطلب موټر سایکل جوړوي موټر سایکل خراب شي گاډي نور خراب شي نو دغه رنګې کس ته به موږ په انګلیش کې سمپل څه ویلی شو میکانیک بل موږ سره ډرایور څه ته ویلی شي ډرایور هغه کس ته موږ ویلی شو چې کم کس گاډی چلی یعنی اوس مثال خبره یو کس چې کم شیز هم چلی هغه ته موږ سمپل په انګلیش کې څه ویلی شو ډرایور یعنی گاډی چلونکی کارپینټر ترکاڼ دا موږ هغه کس ته ویلی شو چې کم څه کوي یعنی کم فرنیچر سازي یعنی مثال خبره ستاسو په کور کې دروازه شوله مطلب الماری شوله دا څومره چې هم ارڅه دي دا څوک سازي دا کارپینټر یعنی ترکاڼ ورته موږ په پښتو کې ویلی شو پایلټ څه ته ویلی شي پایلټ موږ هغه کس ته ویلی شو چې کم څه کوي یعنی هغه جازونه الوزي یعنی په جاز چې څوک کم کس الوزي چلی دې ته موږ په انګلیش کې پایلټ ویلی شو یعنی دې ته موږ ډرایور اوس نشو ویلی سولجر څه ته ویل شي دا سرتیری ته وي یعنی یو سپی ته وي یعنی ستاسو په آرمی کې چې کم مطلب کسان دي سولجری سرتیری هغه ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو سولجر یعنی کم کس چې مطلب سپی ورته تاسو ویلی شئ پولیس آفیسر کم چې د پولیس مشر یعنی د پولیس افسر دی ته موږ په انګلیش کې پولیس آفیسر وي په پښتو کې ورته وایي بل موږ سره فایر فایټر اور وژونکی یعنی فایر فایټر څه ته ویل شي دا موږ هغه کس ته ویلی شو چې کم اور وژني یعنی تاسو به دا ریسکیو کې لیدلی کنه کسان یعنی دوی چې کم دا اور یو ځای کې ولګي دوی بیا هغه وژني نو دغه کس ته به موږ فایر فایټر ویلی شو دا خامخا زده کوي ارکیټیکټ څه ته ویل شي ارکیټیکټ دې ته موږ په پښتو کې ارکیټیکټ وایي خو زه تاسو ته ایکسپلینیشن کوم چې تاسو ته په اسانه طریقه زده شي ارکیټیکټ موږ هغه کس ته ویلی شو چې کم کس تصویران جوړوي نقشې جوړوي نو دغه کس ته به موږ څه ویل شو ارکیټیکټ یعنی دا به تا ته به ګوري ته ورته مخې ته کښېنه او دا به ستا تصویر جوړوي په کاغذ باندې بالکل سیم ټو سیم بل موږ سره چیپ چې کومه دی اشپز ته وي یعنی که دا تاسو پیژنئ دا تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې خامخا ووایئ دا زه نه پیژنم ساینټیسټ چې کومه دی ساین پوهه چې کومه دی دا مطلب د څه کار د کار دی چې دا په ساینس باندې ډېر پوه یعنی د مختلف قسم ارڅه هم ایجاد کړي دي ته موږ ساینسدان وایي اکاونټنټ څه ته وي حسابدار یعنی تاسو اوس مثال خبره اکاونټنټ کم کس ته ویلی شي اوس مثال خبره ستاسو یو کمپنی نو په هغې کې چې کم کس حساب کتاب کار کوي یعنی هغه وایي چې څومره پیسې په چی ولګېدې څومره په روټۍ ولګېدې څومره مزدوران ورکړئ او څومره دې کمپنۍ وګټلې نو دغه کس حساب کتاب کوي نو دې ته موږ اکاونټنټ ویلی شو دې ته موږ په پښتو کې دغه هم ویلی شو پښتو کې دې ته یو بل ټکی هم ویلی شي خو بهرحال هغه به درته بیا چېرته ما ته وروسته کلاس کې رایاست نو زه تاسو ته ویم
بل موږ سره سره ډینټیسټ موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ هغه کس ته ویل شو چې یعنی د غاښونو ډاکټر، یعنی مثال خبره ستا غاښونو کې څه قسمه مسله هم راځي نو ته به چا له ځې؟ ډینټیسټ له به ځې، یعنی دا ډاکټر موږ سره د غاښونو. فارمسیسټ درمل جوړونکي، یعنی درمل جوړونکي دا موږ څه ته ویل شو؟ فارمسیسټ دې ته وایي. دا مختلف قسمه دوایانې جوړوي نو دې ته موږ په انګلیش کې څه ویل شو؟ فارمسیسټ. الکتریشن چې کومه دی دا موږ هغه کس ته ویل شو کوم کس چې د بجلۍ کار کوي، بجلي سازوي. بل موږ سره سره پلمبر موږ څه ته ویل شو؟ دا موږ نلکش ته وي، یعنی پلمبر دا موږ هغه کس ته ویل شو چې څوک د پیپونو وغیره کار کوي. یعنی مثال خبره ستاسو په کور کې د اوبو مسله راغله، تاسو پیپ وغیره وشلیدو د اوبو، نو تاسو چې دا په چا به جوړوئ؟ دا به تاسو په پلمبر جوړوئ. بل موږ سره سره ټیلر څه ته وي؟ دې ته موږ په پښتو کې سمپل خیاط وي. بل موږ سره سره باربر څه ته ویل شي؟ دا موږ نه ته وي، یعنی تاسو چې نښانې ته لاړ شئ تاسو خپل اخته کم جوړوئ نو دا تاسو په چا جوړئ؟ دا په باربر جوړوئ. یعنی ډیر آسان ټکی دی خو ډیر مهم دی، نو دا تاسو خامخا زده کړئ. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې باربر څه ته ویلی شي نو تاسو ورته سمپل په اسانه طریقې سره وایئ نه ته. یعنی کم کس چې په نښانه کې یا سقاوه کې کار کوي، خلکو له اخته جوړوي، خلکو له سنت جوړوي، ګیره جوړوي، نو دې کس ته موږ څه ویل شو؟ باربر. بل موږ سره سره ارټیسټ چې کومه دی دا موږ هنرمند ته وي، یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې هنرمند ته څه وي؟ ارټیسټ. بل موږ سره سره میوزیشن څه ته ویل شي؟ دا موسیقار ته وي، یعنی هغه کس چې څوک غانې وي. یعنی په پښتو کې زه تاسو له مثالونه در کوم. کرن خان چې کومه دی دا شوله، نغمه شوله، راخارون باچا د ګریټست سنگر ان پښتو ناوډیز، مطلب دا میوزیشن دی کس ته موږ ویلی شو څوک چې غانې وغیره وي. اکټر څه ته ویل شي؟ دا لوبغاړي ته وي. اکټر چې کومه دی دوه قسمه دي، یعنی ستاسو چې په ټیم کې را کم کسان دي دې ته هم تاسو اکټر ویل شي، یعنی لوبغاړي څوک چې مطلب لوبې وغیره د کوي. بهرحال هغه ته تاسو پلیر ویل شي، خو اکټر چې کومه دی سپیسیفیک دا موږ د څه لپاره استعمالو؟ دا موږ د دې لپاره استعمالو تاسو اوس په فلم ډرامه کې چې کوم اکټر هغې ته موږ اکټر ویلی شو. رایټر چې کومه دی دا موږ هغه کس ته ویل شو څوک چې لیکوال، یعنی لیکل کوي. مثال خبره ډرامې لیکي، اخبار کې مطلب کالمز لیکي، بکس کتابونه لیکي، نو دې کس ته موږ څه ویل شو؟ رایټر، لیکوال. ژورنالیست یعنی جرنالیست دا موږ هغه کس ته وي کوم چې خبرونه ورکوي. بل موږ سره سره فوټوګرافر څه ته ویل شي؟ دا موږ عکاس ته وي، یعنی دا موږ سره هغه کس تاسو کو چرته یو ځای ته ټور له لاړ شئ نو تاسو به دا فوټوګرافر هلته یعنی دوی څه کیمرې ورسئ، دوی به تاسو ته وي چې موږ له دومره روپۍ راکړه موږ به تاسو له تصویرانو کاږو، نو دغه کس ته موږ سمپل په انګلیش کې فوټوګرافر ویلی شو. لایبریرین څه ته وي؟ کتابتون ساتونکي، یعنی دا موږ سره هغه کس چې مطلب دا په لایبرري کې ناستي. لایبرري یو داسې ځای چې مطلب په دې کې کتابونه ډېر زیات پراته وي، یعنی یو کس د کتاب ضرورت راځي نو لایبرري ته ځي، نو دغه کم کتاب چې تا ته ایشو کوي دغه کس، نو دغه کس ته به موږ لایبریرین وي. بل موږ سره سره ویټرنریان چې کومه دی دا د حیواناتو ډاکټري، کوم ته چې موږ سلوتري خو وایي، یعنی ویټرنریان څه ته ویلی شي؟ دا موږ د حیواناتو، یعنی مثال خبره اوس زناورو ډاکټر چې کومه دی دې ته موږ څه ویلی شو؟ ویټرنریان. بل موږ سره سره بزنس پرسن سوداګر، یعنی کوم چې سوداګانې اخلي او خرڅوي، نو دغه کس ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ بزنس پرسن. بل موږ سره سره انټراپرینور یعنی دا موږ څه ته وي؟ دا موږ یو کاروباري کس ته وي. یعنی که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې انټراپرینور څه ته ویلی شي نو دا کاروباري کس، یعنی هغه کس چې کوم کاروبار کوي، یعنی خپل چا نوکري وغیره نه کوي، کاروباري کسي. بل موږ سره سره سیل پرسن کم کس ته وي؟ دا موږ خرڅونکي ته وي. یعنی مثال خبره تاسو به ډېر داسې ځایونو ته تللی یاستئ، پمپ وغیره، یعنی دا کم چې فیول سټیشن، یعنی کم ځای کې چې تاسو پټرول اچوئ، تاسو به داسې سټورونه هم لیدلي، یعنی هغو کې سیل پرسن ناست، یعنی سیلمین هم ورته ویلی شي. یعنی سیل پرسن چې کومه دی دا تاسو د ښځې لپاره هم استعمالولی شي او د سړي لپاره هم استعمالولی شي، خو که چېرته سړی نو هغه لپاره تاسو به مطلب سیلمین هم استعمالولی شي. نو دا چې کومه دی دا هر څه خرڅوي، یعنی په دکان کې ناست دی. ریسپشنست دا هغه کس چې کوم تاسو یو ځای ته ورځئ نو دلته ناست دا به تاسو ریسیو کوي. ټرانسلیټر یعنی ژباړونکی، یعنی دا مطلب تاسو ته ژبې ټرانسلیټ کوي. به پروګرامر دا موږ هغه کس ته ویل شي دا په کمپیوټر وغیره کې استعمالیږي، نو تاسو کو کمپیوټر وغیره ویلی نو تاسو ته به د دې باره کې ډیره پته وي. آی ټي سپیشلیست چې کومه دی دا موږ هغه کس ته ویلی شو، یعنی چې کم په آی ټي کې، یعنی دا کم چې مطلب انفارمیشن ټیکنالوجي سپیشلیست، یعنی دا چې کومه دی تاسو چې انلاین چې کوم هر څه دي کمپیوټر ریلیټډ وغیره
کم چې مطلب دا ټیکنالوژي نیو ټیکنالوژي د نو دې ته موږ آی ټي سپیشلیست ویل شو، یعنی دا په دې باندې ډیر زیات ماهر پوهه. بل موږ سراسر ډیټا انالیست د معلوماتو تحلیزګر مطلب تحلیلګر، یعنی دا ډیټا انالیست دا موږ سره هغه کس چې مطلب کم ډیټا وغیرہ جمع کوي. یعنی مثال خبره تاسو یو ځای کې مطلب دا بدر لداسي کار کوي چې مثال خبره په دې کلی کې دومره کس تعلیم کړي، دومره نه دی کړي، دومره سړي دي، دومره ښځې دي، دومره ځوانان دي، دومره بوډاګان دي، دې ته موږ ډیټا انالیست وي. سوشل ورکر ټولنیز کارونکی. بل موږ سره سایکالوجیست روان پوهه، یعنی سایکالوجیست دا موږ سره هغه کس د سایکالوجي کړي. سایکالوجي چې کومه ده دا موږ سره یو فیلډ دی، یعنی چې په دې کې د انسان څه کیږي، یعنی انسان چې کوم دماغ دی په دې باندې د هغه مطلب عبور حاصل هغه ته پته لګي چې دا انسان سوچ سي. یعنی کم کس چې مطلب دماغي خراب شي نو دا سایکالوجیست لډیر خلک وزي. سایکالوجیست به هغه نه ته پوښتنه وکي او بیا چې هغه نه ته پوښتنه وکي نو د هغه کس مسله به ډایرک هغه راوکاږي، یعنی سایکالوجیست روان پوه. بل موږ سره تھراپیست. تھراپیست چې کومه ده درملګر، یعنی تھراپیست چې کومه ده دا بستاسو مختلف قسمه تھراپي کوي. ول دغه قصه ده دا میډیکل طرف ته بیزینو زبر ته ډیر ایکسپلینیشن خو کولای شم، خو موږ سره ډیر کم دی. ریل اسټیټ ایجنټ د ځمکې سوداګر. ریل اسټیټ ایجنټ دا موږ هغې ته وایي چې کم کس ځمکې وغیره خرڅوي. فلایټ اټینډنټ یعنی د پرواز خدمتګار. بل موږ سره ویټر او یا ویټرز یعنی کارسون. یعنی ویټر دا موږ هغه کس ته ویلی شو چې مطلب دا چې کوم په دکان کې یا مطلب په هوټل کې وغیره لوښي موښي انځي او خلکو له کانه وغیره وړي راوړي، یعنی کو سړی هغه ته به موږ ویټر وایو، کو جینۍ هغې ته به موږ ویټرس وایو. بل موږ سره کنسټرکشن ورکر. کنسټرکشن د ودانۍ کاریګر، یعنی دا موږ سره هغه کس چې کم مطلب وستاسو کور کې کمره جوړوي، څه جوړوي، یعنی مطلب په بازار کې دکان جوړوي نو دا کنسټرکشن ورکر دی ته وی دا کم کس چې تاسو له جوړوي. بل موږ سره سکیورټي ګارد امنیت ساتونکي، یعنی سکیورټي ګارد دا هغه چې مطلب دا تاسو دفاع کوي، تاسو د مختلف قسمه خطرونو بچ کوي. بل موږ سره ډیزاینر. ډیزاینر چې کوم دا مختلف قسمه ډیزاینونه وغیره جوړي. بانکر. بانکر چې کوم دا موږ بانکي ته وي، یعنی کم کس چې په بانک کې کار کوي هغه ته موږ بانکر وي. ساينټیست چې کوم ساين پوهه دی دا تاسو ته مخکې هم ایکسپلین کړ په ویډیو کې. ملګرو نننې کلاس زمنګ پای ته ورسېدو. ان شاء الله تاسو سره په یو بل نوې کلاس کې ملاقات کیږي. کو چرته تاسو ته په دې کې څه قسمه مسلې نو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ خامخا وکړئ. ملګرو چرته هو چې موسی خوشاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.